په نن ویډیو کې به یو داسې اپلیکیشن درته وښیم چې تاسو کولی شئ یوازې یو څو ورځو کې پکې منیټایزیشن واخلئ. که چیرې تاسو خپلې ویډیوګانې یا کنټینټ جوړوئ نو تاسو نشئ کولی چې په نورو پلیټفارمونو کې په اسانۍ سره منیټایزیشن ترلاسه کړئ. نو دغه ستاسو لپاره یو ښه فرصت دی. تاسو کولی شئ له ویو پول اپلیکیشن څخه یوازې په څو ورځو کې منیټایزیشن ترلاسه کړئ. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ تشویق لپاره موږ ته یو کمنټ پرېږدئ. په نن ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه موږ له ویو پول څخه پیسې ګټلی شو. آیا د ویو پول موږ ته پیسې راکوي او د ویو پول الګاریتم باندې به خبرې وکړو. په راتلونکي ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو ویو پول اپلیکیشن کې په پروفیشنل طریقې سره اکاونټ جوړ کړو او څنګه کولی شو مهم سیټینګونه پکې اون کړو. نو که چیرې تاسو په ویو پول اپلیکیشن کې اکاونټ جوړ کړی وي نو زموږ لینک په ډسکرپشن کې دی او په کمنټ کې هم شته. تاسو موږ هم در سره فالو کړئ. ویو پول اپلیکیشن په 2020 کال کې د ایټالیا هیواد لخوا جوړ شوی دی چې تر اوسه پورې ډیرو خلکو پرې ویډیوګانې هم جوړې کړي او زیاتره کسانو په خپل سوشل میډیا اکاونټونو لکه په یوټیوب، فیسبوک او ټیک ټاک باندې دغه ویډیوګانې شیر کړي چې دوی ورڅخه پیسې ګټلې دي. خو تر اوسه موږ خپله هم ورڅخه پیسې نه دي ګټلې او یا هم زموږ کوم ملګري ورڅخه پیسې نه دي ګټلې. خو موږ چې څومره تحقیق وکړو نو په 5 کلونو کې زیاتره کسانو دغه ویډیوګانې شیر کړي چې موږ ورڅخه پیسې ګټلې. کله چې تاسو ویو پول اپلیکیشن کې $15 تاسو کولی شئ چې د بینک اکاونټ، پایپال او بینانس له لارې ورڅخه ویډرا کړئ. دا اپلیکیشن خاص د هغو کسانو لپاره ځانګړی ډیزاین شوی کوم کسان چې کنټینټ جوړوي یا کنټینټ کریټر وي. هغه کسان نشي کولی په نورو پلیټفارمونو کې په اسانۍ سره منیټایزیشن ترلاسه کړي یا نشي کولی د خپلو کنټینټ یا ویډیوګانو څخه پیسې وګټي. نو د دوی لپاره یو ښه فرصت دی. دوی کولی شي چې یوازې په 15 کسانو چې 15 کسه دغه اپلیکیشن ته انوایټ کړي دوی کولی شي منیټایزیشن ترلاسه کړي یا هم که چیرې دوی 15 سوپر لایک په خپلو ویډیوګانو ترلاسه کړي دوی کولی شي منیټایزیشن پکې ترلاسه کړي. نو کله چې موږ په یو پلیټفارم باندې کار شروع کوو نو موږ باید د دوی الګاریتم وپېژندو. الګاریتم هغه سیستم ته ویل کېږي کوم سیستم چې خلکو ته ویډیوګانې ښایي. نو په نن ویډیو کې به د ویو پول الګاریتم یو داسې 15 سټیپونه درته وښیم چې تاسو کولی شئ هم پیسې ورڅخه وګټئ او هم خپلې ویډیوګانې پرې وایرل کړئ. د ویو پول الګاریتم هغه ویډیوګانو ته اولویت ورکوي کومې ویډیوګانې چې نوې شیر شوي وي. یعنې کله چې تاسو خپل اکاونټ نه نوې ویډیوګانې شیر کړئ په هغه باندې په ډېر لږ وخت کې زیات ویو راځي. نو دا ځکه راځي چې د ویو پول الګاریتم نوې ویډیوګانو ته ډېر اولویت ورکوي. نو کله چې تاسو ویو پول اپلیکیشن باندې خپلې ویډیوګانې یا پوسټونه شیر کوئ نو تاسو په ایزلینډ یا جزیرو کې دغه ویډیوګانې یا پوسټونه شیر کوئ چې دغه کولی شي ستاسو ویو زیات کړي. کله چې تاسو کومې ایزلینډ یا جزیرې کې ویډیوګانې شیر نو بیا به د ویو پول الګاریتم ستاسو پوسټ هغو کسانو ته ښیي کوم کسان چې ستاسو د کنټینټ ورته وي یا هم ستاسو کنټینټ خوښوي. نو تاسو کوشش کوئ چې خپلو ویډیوګانې مربوط ایزلینډ یا په جزیرو کې پوسټونه شیر کوئ چې دغه کولی شي ستاسو په ویډیوګانو باندې ویو هم زیات راولي او لایکونه هم درکړي. تاسو هم کولی شئ چې په ویو پول اپلیکیشن کې د ځان لپاره یوه جزیره جوړه کړئ. جزیرې مثال داسې دی لکه موږ چې فیسبوک باندې یو پیج یا هم ګروپ جوړوو. دریم سټیپ دغه په هر پلیټفارم کې موجود دی. که چیرې ستاسو ویډیوګانو باندې زیات لایکونه او کمنټونه یا هم سوپر لایکونه راغلل چې دغه په نورو پلیټفارمونو کې نشته خو مګر په ویو پول اپلیکیشن کې شته چې د هر سوپر لایک قیمت $0.14 دی. که چیرې دغه ستاسو په ویډیوګانو باندې راغلل نو ستاسو ویډیوګانې په ډېر لږ وخت کې وایرل کیږي. څلورم سټیپ که چیرې تاسو د ویو پول اپلیکیشن کې بې کیفیته ویډیوګانې شیر کوئ نو دغه به د ویو پول اپلیکیشن فلټر لخوا ډاون کیږي او دغه به نه وایرل کیږي زیات ویو به پرې نه راځي. پنځم اخري سټیپ که چیرې تاسو په خپل ویو پول اکاونټ باندې زر پوسټونه کوئ یعنې زر لږ وخت کې تاسو زیات پوسټونه کوئ نو ستاسو پوسټونو یا ویډیوګانو به زیات لایکونه یا هم ویو نه راځي. نو تاسو باید خپلو پوسټونو کې لږه وقفه ورکړئ 1 ساعت یا هم 2 ساعته وروسته تاسو پوسټ کوئ چې تر څو ستاسو ویډیوګانې یا هم پوسټ باندې زیات لایکونه او ویوز